بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ درسي ویډیو کې موږ او تاسو پر هغو محصولاتو باندې غږیږو چې د امینو اسیدونو څخه په داخل د وضعیت کې ترلاسه کیږي. امینو اسیدونه چې موږ یې له خوراکي توکو څخه اخلو یا هم له پروتینونو څخه په داخل د وضعیت کې سنتیز کیږي. دغه امینو اسیدونه یوازې د پروتینونو د جوړښتي واحدونو لپاره مصرف نه رسیږي، بلکې دغه امینو اسیدونه کېدلی شي په کټابولیزم باندې ورسیږي ترڅو له هغې څخه انرژي ترلاسه شي، له هغې څخه ګلوکوز، ګلایکوجن او یا هم فټي اسید ترلاسه شي چې پر دې باندې موږ په مخکینیو درسي ویډیوګانو کې بحث کړی دی. همدارنګه همدغه امینو اسیدونه کېدلی شي یو تعداد نایتروجني مرکباتو ته تبدیل شي او دغه نایتروجني مرکبات په داخل د وضعیت کې مختلفې بنسټیزې دندې هغه مخته وړي. مثلا پورفایرین، کریاتین، مختلف هورمونونه، مختلف نیوروټرانسمیټرونه یا هم د ډي ان ای او ار ان ای هغه جوړښتي واحدونه چې پیورین او پایرمیډین نیوکلیوټایډونه ترلاسه کیږي. دغه ټولو نایتروجني مرکباتو ته هم امینو اسیدونه تبدیلیدلی شي او له امینو اسیدونو څخه دغه مرکبات ترلاسه کیدلی شي. په نننۍ درسي ویډیو کې موږ او تاسو پر پورفایرینو باندې بحث کوو. دا چې پورفایرین څه شی دی، څرنګه په داخل د وضعیت کې سنتیز کیږي، ارزښت یې څه شی دی، دنده یې څه شی ده، په دې باندې غږیږو. په راتلونکو ویډیوګانو کې انشاءالله بیا پر نورو هغو نایتروجني مرکباتو باندې چې د امینو اسیدونو څخه په داخل د وضعیت کې سنتیز کیږي هغې باندې بحث کوو. پورفایرین هم د حلقوي مرکباتو له جملې څخه دی چې یو حلقوي مرکب دی او په ډېرې اسانۍ سره دغه پورفایرین له فلزاتو سره یوځای کیږي. د پورفایرین مالیکول هغه لکه څرنګه چې موږ په جوړښت کې وینو له څلورو حلقوي مرکباتو څخه یا له څلورو مالیکولونو د پایرول څخه سنتیز کیږي. یعنی څلور مالیکوله د پایرول چې پایرول خپل هم یو حلقوي مرکب دی او دا چې پایرول څرنګه سنتیز کیږي په دې باندې وروسته غږیږو. پایرول یو حلقوي مرکب دی، څلور حلقې یا څلور مالیکوله د پایرول مرکب هغه یو له بل سره د میتینایل ګروپ په واسطه باندې یوځای کیږي او بل اخر له هغې څخه پورفایرین مالیکول سنتیز کیږي چې د میتینایل ګروپ یو ګونې رابطه د یو حلقې د پایرول سره او یو دوه ګونې رابطه د بلې حلقې د پایرول سره جوړوي او پر دغه شکل کولای شي یو مالیکول له پورفایرین له هغې څخه سنتیز شي. د پورفایرین مالیکول هغه په ډېرې اسانۍ سره له فلزاتو سره یوځای کیږي او فلزات هم په دغه مابین د حلقې کې ځای نیسي او د دغه نایتروجني اتومونو سره یا د دغه نایتروجن له اتومونو سره رابطه جوړوي. دغه نایتروجن اتومونه چې د پایرول په حلقو کې موجود دي دوی د فلز سره رابطه جوړوي او بل اخر د دې سبب کیږي چې پورفایرین هغه د فلز سره یوځای شي په ډېرې اسانۍ سره او له هغې څخه د پورفایرینو مختلف مشتقات ترلاسه کیږي. یو د دغه پورفایرینو عمده مشتق هغه د هیم مالیکول دی چې په داخل د عضویت کې د انسانانو مختلفې بنسټیزې دندې هغه مخته وړي. همدارنګه کله کېدلی شي په داخل د پورفایرین حلقې کې مګنیزیم مالیکول هم یا د مګنیزیم اتوم هم ځای ونیسي او له هغې څخه کلوروفیل ترلاسه کیږي چې په نباتاتو کې مختلفې دندې مخته وړي. ولې په انسانانو کې د پورفایرین مرکباتو عمده مشتق هغه د هیم مالیکول دی چې په داخل د حلقې د پورفایرین کې یو مالیکول د اوسپنې هغه ځای نیسي او بل اخره له هغې څخه د هیم مالیکول سنتیز کیږي. د هیم مالیکول په داخل د عضویت کې مختلفې بنسټیزې دندې هغه ترسره کوي. مثلا د هیموګلوبین لپاره د پروستاتیک ګروپ په شکل باندې دندې مخته وړي. هیموګلوبین په آر بي سي کې موجود دي او آر بي سي یا د وینې سره کرویات هغوی د اکسیجن انتقال دنده مخته وړي او همدغه د هیم مالیکول نه چې په آر بي سي کې موجود دی او د هغې ته د وړتیا وربخي ترڅو هغه وکولای شي اکسیجن انتقال کړي. همدارنګه د هیم مالیکول چې د پورفایرین مرکباتو له مشتقاتو څخه دی په مایوګلوبین کې موجود دی چې اکسیجن په داخل د عضلاتو کې هم انتقالوي. د هیم مالیکول په مختلفو انزایمونو کې د کوفیکټر په شکل باندې او یا هم د پروستاتیک ګروپ په شکل باندې دنده مخته وړي ترڅو هغه انزایمونه په درست شکل سره خپل دنده اجرا کړي.
مثلا مختلف د اکسیډیز انزیمونه، مختلف پر اکسیډیز انزیمونه، مختلف د سایټوکروم انزیمونه، مختلف کټالیز انزیمونه، دا هغه انزیمونه دي چې په داخل د وضعیت کې بنسټیزې دندې مخته وړي او د دوی د فعالیت لپاره هیم مالیکول هغه د کوفیکټر په شکل باندې او د پلاستیک ګروپ په شکل باندې اړین دي. کوفیکټر د انزیم همغه غیر پروتینی برخه ده چې د انزیم د فعالیت کې د هغې سره مرسته کوي. د هیم مالیکول ومویل په مختلفو انزیمونو کې سایټوکروم انزیمونه چې په داخل د کبد کې موجود دي او هغه ته مختلفو مرکباتو په میټابولیزم کې برخه اخلي، د مختلفو دواګانو په میټابولیزم کې برخه اخلي، هغه لپاره د کوفیکټر په شکل باندې همدارنګه د تنفسي زنجیر ترڅو له مختلفو مرکباتو مثلا FADH یا هم NADH د هغې څخه انرژي په تنفسي زنجیر کې ترلاسه شي. هلته هم د سایټوکروم C انزیمونه، د سایټوکروم B انزیمونه هم هلته موجود دي او بنسټیزې دندې مخته وړي او دغه انزیمونو لپاره هم د هیم مالیکول د کوفیکټر په شکل باندې دی. یعنی که چیرې دغه د هیم مالیکول هلته موجود نه وي، دغه انزیمونه نشي کولای چې خپل دنده مخته ویسي. د هیم مالیکول په داخل د وضعیت کې هغه هم سنتیز کیږي هم هغه تجزیه کیږي. تقریبا د ورځې له 6 تر 7 ګرامو پورې د هیم مالیکول په داخل د وضعیت کې هغه سنتیز کیږي ترڅو هغه هیم مالیکولونه چې هغوی په تجزیه باندې رسیدلي دي د هغوی ځای ونیسي. د هیم مالیکول چې کله په تجزیه باندې رسیږي له هغې څخه مختلف پیګمنټونه د صفرا یا هغې څخه صفرا ترلاسه کیږي او اوسپنه د هغې چې په داخل د حلقې د پورفایرین کې موجوده ده هغه بیرته ریسایکل کیږي ترڅو د نورو هیم مالیکولونو په سنتیز کې برخه واخلي. د پورفایرین مالیکول هغه کولای شي په هغه هایدروجنونو د پایرول کې چې په آزاد شکل باندې پاتې دي، مثلا اتومه د هایدروجن دی 1 2 3 4 5 6 7 او دا هم دغه اته هایدروجنونو پر ځای باندې کولای شي د پورفایرین مالیکول له نورو جانبي زنجیرونو سره یوځای شي او د هغې مختلف مشتقات له هغې څخه سنتیز شي. همدارنګه د پورفایرین مالیکول دغه جانبي زنجیرونو پر اساس باندې چې پر کوم ځای موقعیت لري، څرنګه موقعیت لري، کوم زنجیرونه موقعیت لري، پر دغه اساس دغه د پورفایرین مالیکولونه او مرکبات هغوی مختلف جوړښتیز اشکال لري. کچېرې دغه جوړښتیز څیرې مونږ په هغې باندې پوه شو، موږ کولی شو د پورفایرین مرکباتو کلینیکي ارزښت هم زده کړو. د پورفایرین مرکباتو د هغې د جوړښتیزو څیرو څخه یو هم د هغې سایډ چین یا د هغې جانبي زنجیر دی. پر دغه اساس چې کوم جانبي زنجیر د پورفایرین حلقو کې موجود دي، مثلا دغه ومول په دغه هایدروجنونو پر ځای باندې جانبي زنجیرونه راتللی شي، دا چې کوم جانبي زنجیر دلته موجود دی پر دغه اساس باندې پورفایرینونه هغوی په دریو ډلو باندې ویشي. یو تعداد هغې ته یورو پورفایرین وایي. یورو پورفایرین هغه د پورفایرین مرکبات دي چې د هغوی جانبي زنجیرونه د اسیټیټ ګروپ لري یا د اسیټیټ مرکب دی او بل یې هغه د پروپیونیټ دی. یعنی په جانبي زنجیرونو کې د پورفایرین کچېرې اسیټیټ موجود وي او پروپیونیټ موجود چې فرمولونه یې موږ له دغه د اسیټیټ فرمول دی او دا هم د پروپیونیټ فرمول دی. دغه جانبي زنجیرونه کچېرې دلته قرار ونیسي دغه هایدروجنونو پر ځای باندې دغه تعداد پورفایرین مشتقات هغه د یورو پورفایرین په نامه باندې یادېږي. یو تعداد یورو پورفایرین مشتقات د پورفایرینو مشتقات هغه د کوپرو پورفایرینز په نامه باندې یادېږي چې هلته یو جانبي زنجیر د هایدروجن پر ځای هغه د میثایل ګروپ وي او بل هغه د پروپیونیټ ګروپ وي. میثایل او د پروپیونیټ ګروپ دلته څنګه قرار نسی، دغه مشتقات د پورفایرین یا دغه څیره د جوړښتیزه څیره د پورفایرین هغه په نامه د کوپرو پورفایرین یادېږي. همدارنګه یو تعداد د پورفایرین مرکبات چې هسته کاملا د نورو پورفایرینو سره یو شی ده ولی په جانبي زنجیر کې فرق لري، مثلا دلته د میثایل ګروپ وي، دلته د وینایل ګروپ وي او همدارنګه د پروپینیټ ګروپ هم لري. یعنی میثایل، وینایل او پروپینیټ په جانبي زنجیرونو کې دغه درې مرکبات لري چې وینایل دغه مرکب دی
یا دغه فورمول لري د میثایل او دا هم د وینایل میثایل او هم دغه پروپینیټ دغه شکل یا دغه جوړښتیزه څیره د پورفایرینو هغه د پروتوپورفایرین په نامه باندې یادېږي چې همدغه د پروتوپورفایرین مالیکول زموږ او تاسې په داخل د عضویت کې زموږ لپاره اړین دی ترڅو له هغې څخه هم سنتیز شي او د مختلفې دندې محتوي شي یو بل جوړښتیزه څیره د پورفایرینو هغه د جانبي زنجیرونو د هغوی موقعیت دی چې څرنګه په کوم شکل او په کومه څیره دغه جانبي زنجیرونه د پورفایرین په حلقې باندې ځای نیسي یعنی په کوم شکل باندې دغه جانبي زنجیرونه هغوی ځای پر ځای شوي دي ګرچاپیره د پورفایرین د حلقې پر دغه اساس هم تقریبا پورفایرین مرکبات یا مشتقات په څلورو ډلو ویشي چې د رومي اعدادو د 1 څخه تر 4 پورې د هغې په واسطه باندې ښودل کېږي مثلا یو ته یورو پورفایرین وایي چې د هغې پروپینیټ مالیکول یا پروپینیټ زنجیر هغه په دغه موقعیت کې دی او د اسیټیټ زنجیر یا جانبي زنجیر پر دغه موقعیت دی یو تعداد هغه ته یورو پورفایرین 3 وایي چې د هغوی جانبي زنجیرونه بیا د دغه سره څنګه کوي توپیر کوي یا د کوپرو پورفایرین یو مالیکول دلته دی بل مالیکول دلته د زنجیر جانبي او په یو کې په 3 کې بیا یا په دریم کې هغوی بیا فرق لري زموږ او تاسې په وضعیت کې لکه مخکې مو ویل چې د پروتوپورفایرین مالیکول مهم دی د جانبي زنجیرونو د شتون پر بنسټ او د جانبي زنجیر د موقعیت چې څرنګه شکل نیسي په کوم شکل چارچاپیره د حلقې د پورفایرینو ځای نیسي پر دغه اساس موږ ته هغه دریم ډول زموږ په وضعیت کې مهم دی ځکه له هغې څخه په داخل د وضعیت کې هم سنتیز کېږي او هم مختلفې دندې بیا په داخل د وضعیت کې مخته وړي همدارنګه پورفایرونه کېدلی شي په دریمه څیره جوړښتیزه څیره هم وجود ولري چې هغې ته پورفایرینوجینز وایي پورفایرینوجینز دغه پورفایرینوجینز کله چې هم سنتیز کېږي یا د پورفایرینو مختلف مشتقات سنتیز کېږي په دغه د سنتیز نه مخکې چې کوم پریکرسر دی ترڅو له هغې څخه هم سنتیز شي دغه پریکرسر مثلا یورو پورفایرینوجین دی یا کوبرو پورفایرینوجین دی دغه پریکرسر هغه د پورفایرینوجینز په نامه باندې یادېږي چې د کیمیاوي نظره دغه مرکبات ارجايي حالت کې قرار لري یعنی ارجاوي او همدارنګه کوم ځانګړی رنګ نه لري ولې له هغې څخه چې بیا مرکب مثلا هم ترلاسه کېږي هم بیا یو ځانګړی رنګ لري چې وروسته ورباندې غږیږو لکه څرنګه چې وویل د پورفایرین د مشتقاتو څخه زموږ د انسانانو د وضعیت لپاره هغه د هم مالیکول د هغې اړین دی چې د پروتوپورفایرین څخه ترلاسه کېږي مثلا پروتوپورفایرین یو د هغې سره اوسپنه یو ځای کېږي بالاخره له هغې څخه هم ترلاسه کېږي زموږ په وضعیت کې دغه د هم مالیکول ډېر اړین دی نو پر همدغه اساس موږ د هم سنتیز باندې غږیږو چې هم په داخل د وضعیت کې څرنګه سنتیز کېږي ولی یو خبره باید هیر نه کو چې لومړی باید د پورفایرین مشتق سنتیز شي چې هغه د پروتوپورفایرین دی او له هغې څخه بیا د هم مالیکول سنتیز کېږي یعنی موږ چې پر هم سنتیز کې غږیږو هم پورفایرین سنتیز باندې غږیږو او بل اخر له هغې څخه بیا هم سنتیز کېږي د هم مالیکول چې کله په داخل د وضعیت کې سنتیز کېږي هغه مختلف مراحل لري او دغه مختلفو مراحلو څخه وروسته بیا د هم مالیکول په داخل د وضعیت کې سنتیز کېږي دغه مراحل د دوی لومړنۍ مرحله او د هغې وروستۍ درې مرحلې یعنی یو تعداد مرحلې هغه په مایټوکاندریا کې صورت نیسي یو تعداد مرحلې د هم د سنتیز هغه په داخل د سایټوزول کې صورت نیسي چې لومړۍ مرحله او د هغې وروستۍ درې مرحلې دا په داخل د مایټوکاندریا کې صورت نیسي او پاتې برخې هغه په داخل د سایټوزول کې صورت نیسي د هم د سنتیز لپاره هغه تقریبا په داخل د ټولو حجرو کې صورت نیسي د هم سنتیز ولی عمده برخې چې په هغه کې هم سنتیز کېږي هغه زیګر دی او همدارنګه هغه د بون میرو یا د هډوکو د مغز هغه حجرات دي چې هلته د وینې سرې حجرې سنتیز کېږي چون زیګر کې د سایټوکروم مختلف انزایمونه دي او د هغې
هم مالیکول د هغې لپاره اړین دی او دغه انزایمونه هلته ډیر دي پر دغه اساس په ځیګر کې ډیر سنتیز کیږي او همدارنګه چون ار بي سي یو اساسي او بنسټیزه برخه هغه د هم مالیکول دی نو په هغه حجرو کې چې هلته د وینې سری حجرې سنتیز کیږي هلته هم د هم مالیکول په ډیر اندازې سره سنتیز کیږي او تقریبا ټول حجرې بدون له هغه حجرو د ار بي سي څخه چې هغه پخې حجرې دي او دنده مختوړي چون هغوی مایټوکاندریا نه لري هلته د هم مالیکول نه سنتیز کیږي د وضعیت 15 سلنه د هم مالیکول هغه په داخل د هغه حجرو کې سنتیز کیږي چې هلته ار بي سي سنتیز کیږي او همدارنګه د هم مالیکول سنتیز کېدنه په داخل د ار بي سي کې یا په هغه حجرو کې چې ار بي سي سنتیز کوي هلته ثابته ده چې تقریبا د ورځې شپږ تر 7 ګرام پورې سنتیز کیږي ترڅو هغه هم چې تجزیه شوی دی هغه ځای ونیسي ولی په ځیګر کې بیا دغه د هم مالیکول سنتیز کېدنه د هغه اندازه توپیر کوي مثلا کله چې دواګان ډیر اخیستل کېږي ترڅو الته انزایمونو ته اړتیا ډیریږي د هم مالیکول هم سنتیز ډیریږي بعضی وخت کې بیا دغه انزایمونو ته اړتیا نه وي د هم مالیکول سنتیز هلته کمیږي او په همدې شکل د هغه تجزیه هم ځینې وخت ډیریږي او ځینې وخت کمیږي ولی په ار بي سي کې چون د 90 نه تر 120 ورځې پورې عمر لري هلته دغه جوړیدنه او سنتیز کېدنه د هم مالیکول هغه ثابت ده ومویل د هم مالیکول چې کله په داخل د وضعیت کې سنتیز کیږي چې د پورفایرین د مشتقاتو څخه دی هغه مختلف مراحل لري لومړی مرحله هغه د دلتا امینو لیولونیک اسید د هغې د سنتیز برخه ده دلتا امینو لیولونیک اسید سنتیز مرحله ده دغه مرحله کې یو مالیکول د ګلایسین چې یو غیر ضروري امینو اسید دی او یو مالیکول د سوکسینایل کو ای چې د کریبس سایکل د بین المینی مرکباتو یا مالیکولونو څخه دی دغه دواړه مالیکولونه د ګلایسین امینو اسید او د سوکسینایل کو ای مرکب یا مالیکول یو له بل سره یوځای کیږي او بل اخره یو مالیکول د دلتا امینو لیولونیک اسید له هغې څخه جوړیږي موږ وویل چې پر هغه محصولاتو باندې غږیږو چې د امینو اسیدونو څخه ترلاسه کیږي او د پورفایرین مرکبات یا د هم مرکب ټول د کاربن اتومونه ټول د نایتروجن اتومونه چې په هغه کې قرار لري لکه مخکې مو د هغه جوړښت باندې بحث وکړو نایتروجن په هغه کې موجود او کاربنونه په هغه کې موجود چې پایرول وو د پایرول حلقې او بل اخر الته نایتروجنونه دغه ټول نایتروجنونه او کاربن دغه اتومونه د ګلایسین امینو اسید په واسطه باندې او د سوکسینایل کو ای په واسطه باندې هغه مساعدېږي د ګلایسین یو ځای کېدنه د سوکسینایل سره او دغه تبدیلیدنه دلتا امینو لیولونیک اسید ته دا مرحله لومړی مرحله د هم په سنتیز کې د پورفایرین په سنتیز کې او دغه مرحله په داخل د مایټوکاندریا کې صورت نیسي دغه مرحله د یو انزایم په واسطه باندې چې هغه ته وایي هغه ته امینو لیولونیک اسید سنتیز انزایم دغه د امینو لیولونیک اسید سنتیز کېدنه د امینو لیولونیک اسید سنتیز انزایم په واسطه باندې صورت نیسي او بل اخره سوکسینایل کو ای او ګلایسین یو له سره یوځای کیږي دغه انزایم هغه پایریډوکسل فاسفین چې د ویټامین بي شپږ له مشتقاتو څخه دی د هغې په موجودیت کې خپل دنده مخته وړي یعنی د ویټامین بي شپږ مالیکول یا د پایریډوکسل فاسفیټ مالیکول چې د ویټامین بي شپږ څخه ترلاسه کیږي هغه د امینو لیولونیک اسید سنتیز انزایم لپاره د کوفیکټر په شکل باندې دنده مخته وړي او بل اخره هغه تبدیلیږي امینو لیولونیک اسید ته په داخل د وضعیت کې دوه ایزو انزایمونه هغه د امینو لیولونیک اسید سنتیز موجود دي یو ایزو انزایم هغه امینو لیولونیک اسید سنتیز یو دی او دوهم د امینو لیولونیک اسید سنتیز دوه انزایم په نامه باندې یادېږي چې د امینو لیولونیک سنتیز دوه انزایم هغه په اریتروسایت کې یا په هغه حجرو کې چې هلته ار بي سي یا اریتروسایت سنتیز کیږي هلته قرار لري او امینو لیولونیک اسید سنتیز یو انزایم هغه په کبد کې او په ټولو انساجو کې قرار لري دغه دواړه انزایمونه هغوی د مختلفو جینونو په واسطه باندې سنتیز کیږي او کوډ کیږي همدارنګه د مختلفو مرکباتو په واسطه باندې هغه
کنټرولېږي. مثلا به وروسته وایو چې امینو لیولونیک اسید سینتیز یو انزایم د هیمین په واسطه باندې او امینو لیولونیک اسید دوه سینتیز انزایم هغه د اوسپنې موجودیت اساس باندې کنټرولېدلی شي. نو امینو لیولونیک اسید سینتیز یو انزایم هغه د مختلفو جینونو په واسطه د یو جین په واسطه باندې او امینو لیولونیک اسید سینتیز دوه انزایم د بل جین په واسطه باندې هغه کوډ کیږي. همدارنګه دغه مرحله چې لومړنۍ مرحله ده د هیم په سنتیز کې، دغه مرحله هغه مرحله ده چې موږ د دغه مرحلې څخه کولای شو د هیم سنتیز یا د هیم مالیکول یا د پورفایرین مالیکول د هغې سنتیز کېدنه په همدغه مرحله کې کنټرول شي. یعنی یو ریټ لیمیټینګ مرحله دي ته وایي. هغه مرحله ده چې د هیم مالیکول یا د پورفایرین مالیکولونو د هغې د سنتیز د اندازې چې په څومره اندازې سره هغه سنتیز شي، دغه مرحله د هغې کنټرولي مرحله ده او په دغه مرحله کې د هغې اندازه هغه کنټرول کېدلی شي. د امینو لیولونیک اسید سینتیز یو انزایم چې د لومړۍ مرحله مخته وړي په کبد کې او همدارنګه په نورو انسایو کې، هغه کېدلی شي بیرته د هیم مالیکول په واسطه باندې هغه کنټرول شي، یعنی نهي کېږي په داسې شکل باندې چې کله موږ وویل چې د هیم مالیکول چې په کبد کې سنتیز کېږي د پروتیني مالیکولونو لپاره یعنی انزایمونو لپاره د کوفیکټر په شکل باندې عمل ترسره کوي. کله چې د هیم مالیکول د خپل اندازې نه ډیر سنتیز کېږي، یعنی د هغه اندازې نه چې هغه انزایمونه په کبد کې دي یا هغه پروتینونه چې دغه د هیم مالیکول ته اړتیا لري، د هغه اړتیا څخه چیرې د هیم مالیکول ډیر تولیدېږي یا ډیر سنتیز کېږي، دا د دې سبب کېږي چې په داخل د عضویت کې هغه تجمع پیدا کی د هیم مالیکول. هغه پروتینونه چې هیم مالیکول ورسره ځای کېږي هغه ته د دې اپوپروتین وایي. نو کله چې د هیم مالیکول د اپوپروتین د ظرفیت څخه یا د هغې د اړتیا څخه ډیر سنتیز کېږي، دغه د هیم مالیکول په داخل د عضویت کې تجمع پیدا کوي او دغه د هیم مالیکول اکسیده کېږي او هیمین ته تبدیلیږي. د هیمین مالیکول هغه د الفا یا د امینو لیولونیک اسید سینتیز یو انزایم هغه نهي کوي او دغه نهي کېدنه په دریو شکلو ده. یو دا ده چې د امینو لیولونیک اسید سینتیز یو انزایم د هغې جین سپریس کېږي ترڅو هغه کوډ نشي. کله چې کوډ نشي د هغې مقدار او اندازه کمیږي. دوهم د هغې میسنجر آر ان ای ډیګریډیشن یا تجزیه ډیروي. په دریم شکل هغه دا دی چې د امینو لیولونیک اسید سینتیز یو انزایم نه پرېږدي ترڅو مایټوکاندریا ته داخل شي، ځکه دغه مرحله موږ چې په داخل د مایټوکاندریا کې صورت نیسي او انزایم هم باید داخل د مایټوکاندریا کې موجود وي. نو د هیمین مالیکول هغه نه پرېږدي چې ترڅو امینو لیولونیک اسید هغه مایټوکاندریا ته داخل شي او په دغه شکل باندې د امینو لیولونیک اسید سینتیز یو انزایم نهي کوي او دغه مرحله چې تر هیم بل اخره له هغې څخه سنتیز کېږي هغه کنټرولېږي. همدارنګه دواګانې یو تعداد دواګانې چې هغه د اوکسیډیز انزایمونو په واسطه باندې یا د سایټوکروم انزایمونو په واسطه باندې په داخل د کبد کې په میټابولیزم باندې رسیږي، د دغه دواګانو ډیر مقدار کې واخیستل شي هم د هیم په سنتیز باندې اغیز کوي. که چیرې دغه دواګانې ډیرې اخیستل کېږي په ډیر مقدار سره اخیستل کېږي، په داخل د کبد کې دغه دواګانې په میټابولیزم باندې رسیږي. کله چې د هغې میټابولیزم صورت نیسي، دلته اړتیا پیښیږي ترڅو دغه انزایمونه چې دغه دواګانې په میټابولیزم باندې رسوي هغه باید د هغې سنتیز باید ډیر شي. کله چې د هغې اندازه ډیریږي، دا د دې لامل کېږي ترڅو د هیم هم په مصرف باندې ورسیږي، ځکه د هغې لپاره د کوفیکټر هیم دی او د هیم مالیکول باید هلته موجود وي. نو کله چې د انزایم سنتیز ډیریږي، مقدار ډیریږي، هلته د هیم مصرف هم په داخل د حجره کې ډیریږي. کله چې د هیم مصرف ډیر شي، دا د دې لامل کېږي ترڅو هغه په کم اندازې سره هیمین ته تبدیل شي یا هیمین ته هیڅ تبدیل نشي او بل اخره د دې سبب کېږي چې الفا چې امینو لیولونیک اسید سنتیز یو انزایم هغه سنتیز په نارمل شکل سره یا ل خپل نارمل حالت څخه ډیر شي ترڅو د امینو لیولونیک اسید سنتیز انزایم د هغه فعالیت او اندازه ډیر شي. نو پر دغه دوه ډولونو باندې د هیم مالیکول سنتیز هغه د هیمین په واسطه باندې خپل د هیم مالیکول په واسطه باندې او همدارنګه د درملو په واسطه باندې اغیزمنېدلی شي. د هیم مالیکول د سنتیز دوهمه مرحله هغه مرحله د
پورفوبایلونجین سنتیز مرحله ده. یعنی په دغه مرحله کې پورفوبایلونجین هغه سنتیز کیږي. په دوهمه مرحله کې دوه مالیکوله د امینو لیبرونیک اسید یا امینو لیبرونیټ چې په لومړۍ مرحله کې سنتیز شي د دې دوه مالیکولونه یو له بل سره یو ځای کیږي او بل اخره له هغې څخه پورفوبایلونجین سنتیز کیږي. پورفوبایلونجین د پورفوبایلونجین سنتیز انزایم په واسطه باندې هم د امینو لیبرونیک اسید څخه سنتیز کیږي او همدارنګه یا هم د امینو لیبرونیک اسید ډیهایدریټیز انزایم په واسطه باندې چې دوه مالیکوله د امینو لیبرونیک اسید یو له بل سره یو ځای کوي او له هغې څخه دوه مالیکوله د اوبو په محیط کې خارجيږي او بل اخره د هغې څخه پورفوبایلونجین سنتیز کیږي. پورفوبایلونجین د پایرول حلقه له ځان سره لري چې دغه ګوردا د پایرول حلقه چې موږ په لومړي سر کې یا په لومړي سلاید کې د هغې جوړښت ولیدلو. یعنی دغه د پورفوبایلونجین مالیکول هغه لومړنی پریکرسر دی یا لومړنی هغه اولیه ماده ده چې له هغې څخه بیا وروسته پورفایرین ترلاسه کیږي. موږ وویل چې پورفایرین 4 حلقې د پایرول لري او دغه د پایرول حلقه له امینو لیبرونیک اسید څخه دلته سنتیز کیږي په دوهمه مرحله کې چې دغه ټول مرکب په نامه د پورفوبایلونجین یادیږي. د امینو لیبرونیک اسید ډیهایدریټیز انزایم چې کولای شي دوه مالیکول یو له بل سره یو ځای کې د هغې څخه پورفوبایلونجین سنتیز شي دغه مالیکول د زینک کنټینینګ انزایم دی. یعنی د زینک اتوم هغه د کوفیکټر په شکل باندې دنده مخته وړي او همدارنګه دغه انزایم د مختلفو فلزاتو په واسطه باندې په ځانګړي ډول د لیډ یا د سربو په واسطه باندې هغه نهي کیږي. یعنی هغه وګړي چې هغوی د سرب په واسطه باندې مسموم کیږي په دغه خلکو کې کېدلی شي انیمیا رامنځته شي یعنی کمخوني رامنځته شي. ولې علت دا دی چې دغه د امینو لیبرونیک اسید ډیهایدریټیز انزایم د سرب په واسطه باندې یا د لیډ په واسطه باندې نهي کیږي. کله چې نهي شي بل اخره د پورفایرین مالیکول یا د هیم مالیکول لومړنی پریکرسر چې پورفوبایلونجین دی هغه نه سنتیز کیږي. کله چې دا سنتیز نشي د دې سبب کیږي چې هیم سنتیز نشي او کله چې هیم سنتیز نشي بل اخره ار بي سي یا هم د وینې سرې حجرې نه سنتیز کیږي او بل اخره کمخوني رامنځته کیږي. همدارنګه کله چې د سرب واسطه باندې دغه انزایم نهي کیږي دا د دې سبب کیږي چې امینو لیبرونیک اسید په داخل د وضعیت کې هغه هم د خپل نارمل حالت څخه لوړ شي. لامل دا دی چې په لومړۍ مرحله کې هغه سنتیز کیږي د امینو لیبرونیک اسید هغه سنتیز کیږي ولی دا چې باید په نارمل شکل سره پورفوبایلونجین ته تبدیل شي دغه مرحله صورت نه نیسي او د دغه امینو لیبرونیک اسید مقدار په داخل د وضعیت کې له خپل نارمل سویې څخه لوړیږي. د هیم مالیکول د سنتیز دریمه مرحله هغه د یوروپورفایرینوجین جوړیدنه او سنتیز کېدنه ده او همدارنګه د کوپروپورفایرینوجین جوړیدنه او سنتیز کېدنه ده. په دغه مرحله کې لکه موږ چې په لومړي سلاید کې د پورفایرین جوړښت ولیدل ومولیدل چې هلته 4 حلقې د پایرول یو له بل سره یو ځای کیږي او بل اخر د هغې څخه د پورفایرین مرکب سنتیز کیږي. په دغه مرحله کې هم 4 مالیکوله د پورفوبایلونجین چې د پایرول حلقې یو پریکرسر دی او پایرول حلقه لري 4 مالیکوله د پورفوبایلونجین یو له بل سره یو ځای کیږي د یورو پورفایرینوجین یو سنتیز انزایم په واسطه باندې او دغه 4 مالیکوله چې کله یو ځای شي د هغې دغه د امین ګروپونه له هغې څخه جدا کیږي چې 4 مالیکوله دي 4 مالیکول باید هم جدا شي له هغې څخه جدا کیږي او بل اخره هایدروکسی میثایل بایلین له هغې څخه سنتیز کیږي. هایدروکسی میثایل بایلین یو خطي مرکب دی او وروسته له هغې څخه چې د 4 مالیکولونو د پورفوبایلونجین څخه هایدروکسی میثایل بایلین سنتیز شي دغه د هایدروکسی میثایل بایلین مالیکول د یوروپورفایرینوجین 3 سنتیز انزایم په واسطه باندې د هغې سایکلایزیشن صورت نیسي یعنی حلقوي کېدنې صورت نیسي او بل اخر هغه یوروپورفایرینوجین ته تبدیلیږي یا هم ټایپ 1 پورفایرینوجین ته او یا هم ټایپ 3 یوروپورفایرینوجین ته تبدیلیږي. 4 مالیکوله د پورفوبایلونجین هغه د یوروپورفایرینوجین سنتیز انزایم یو انزایم په واسطه باندې هغه هایدروکسی میثایل بایلین ته تبدیلیږي او دغه هایدروکسی میثایل بایلین
خطي جوړښت لري د هغې څخه وروسته د سایکلایزیشن صورت نیسي د یورو پورفایرنجین 3 سنتیز په واسطه باندې بالاخره یورو پورفایرنجین 3 ته تبدیلیږي او یا هم یورو پورفایرنجین 1 ته له هغې څخه سنتیز کیږي له هغې څخه وروسته چې یورو پورفایرنجین سنتیز شي د یورو پورفایرنجین که هغه ټایپ 1 وي که ټایپ 2 وي د هغې جانبي جنزیرونه د اسیټایل ګروپ لري یا د اسیټایل زنجیر لري او یا اسیټیټ البته د اسیټیټ زنجیر لري او همدارنګه د پروپینیټ زنجیر لري وروسته لدی د یورو پورفایرنجین ډیکاربوکسیلیز انزایم په واسطه باندې دغه د اسیټیټ زنجیر د هغې ډیکاربوکسیلیشن صورت نیسي او دغه د یورو پورفایرنجین مالیکولونه هغه تبدیلیږي کوپرو پورفایرنجین ته کله چې د پورفایرنجین څخه یورو پورفایرنجین سنتیز شي دغه یورو پورفایرنجین هغه دغه د اسیټیټ زنجیر جانبي زنجیر د هغې ډیکاربوکسیلیشن صورت نیسي د یورو پورفایرنجین ډیکاربوکسیلیز انزایم په واسطه باندې د هغې د کاربوکسیل ګروپ له هغې څخه جدا کیږي دغه څلور واړه زنجیرونه بالاخره دغه مالیکول د یورو پورفایرنجین هغه تبدیلیږي کوپرو پورفایرنجین ته او له هغې څخه کوپرو پورفایرنجین سنتیز کیږي په څلورمه مرحله کې د هیم سنتیز هغه مرحله ده چې بالاخره دلته د هیم مالیکول د څو مرحلو د تیرولو څخه سنتیز کیږي په دغه مرحله کې چې په تیره مرحله کې موږ ولیدل چې یورو پورفایرنجین سنتیز شو له هغې د اسیټایل یا د اسیټیټ مالیکولونه د هغې ډیکاربوکسیلیشن صورت ونیولو او له هغې څخه کوپرو پورفایرنجین ترلاسه شولو په کوپرو پورفایرنجین کې دلته د پروپینیټ زنجیر هم موجود دی دغه د پروپینیټ زنجیر هغه د هغې ډیکاربوکسیلیشن صورت نیسي د کوپرو پورفایرنجین اکسیډیز انزایم په واسطه باندې د کوپرو پورفایرنجین 3 اکسیډیز انزایم په واسطه باندې د دې د پروپینیټ جانبي زنجیر د هغې ډیکاربوکسیلیشن صورت نیسي او بالاخره هغه پروټو پورفایرنجین ته تبدیلیږي پروټو پورفایرنجین 4 او دغه مالیکول هغه داخل د مایټوکاندریا کې وي یعنی داخل د مایټوکاندریا ته داخليږي او پروټو پورفایرنجین 4 هغه پروټو پورفایرین ته تبدیلیږي او پروټو پورفایرین سره د اوسپنې اتوم هغه یو ځای کېږي او بل اخره هیم ته تبدیلیږي چې دغه د هیم جوړښت دی بدون له دغه اوسپنې د پورفایرین مالیکول دی یا د پورفایرین حلقه ده پورفایرین مشتق دی او جانبي زنجیرونه چې هلته د میثایل موجود دي د پروپینیټ موجود دي همدارنګه د وینایل موجود دی پروپینیټ دا وینایل دا د پورفایرین مشتق دی چې دغه پورفایرین مشتق ته پروټو پورفایرین وایي او له هغې سره چې کله د اوسپنې مالیکول یو ځای کېږي موږ په لومړۍ سلایډ کې وویل چې په داخل د پورفایرین حلقه کې دلته دغه نایتروجنونه چې موجود دي د پایرول حلقې هغه د پایرول حلقه دغه نایتروجنونه دوی د اوسپنې یا د فلز سره رابطې جوړوي بل اخره هغه ته د پورفایرین مشتق چې د هیم دی د هغې څخه ترلاسه کیږي دغه د پایرول حلقې په لومړي قدم کې د چی څخه ترلاسه شوی د ګلایسین امینو اسید او د سوکسینایل څخه چې هغه دوه لیولونیک اسید له هغې څخه ترلاسه شو او دوه مالیکوله د لیولونیک اسید یو ځای کېدل بل اخره د پایرول حلقې مشتق له هغې څخه ترلاسه کېدو او څلور مالیکوله د پورفوبایلونجین چې پایرول حلقه لرله څلور مالیکول یو ځای شول هغه څخه د پورفایرین مشتق ترلاسه شو یا د پورفایرین حلقه مرکب لاغه څخه ترلاسه شو او بل اخر دغه د پروټو پورفایرین چې د جوړښت دی لاغه سره وسپنه یو ځای کیږي او دغه د وسپنه یو ځای کېدل څخه بل اخر هیم مالیکول ترلاسه کیږي چې د هیم مالیکول مختلفي دندې په داخل د وجود کې مخته وړي دا د هیم مالیکول سنتیز همدارنګه د پورفایرین سنتیز په راتلونکي ویډیوګانو کې په هغو ناروغیو باندې غږیږو چې د دغې هیم یا هم د پورفایرین په سنتیز کې رامنځته کیږي له توجه مو مننه